وسترګې راواړوه خمارې زه دې رسا د زړه په سر ویشتلی یمه دا ستا به یاد موقع هېره زه چې قدم په قدم ځم تا یادومه. السلام علیکم ملګرو، زه یم شرمان خان. مولانا بجلیګر صاحب خوږ دوست دی او نوم یې هرمال هم نه راځي. مولانا بجلیګر صاحب د شعرونه ویلي دي، نو مولانا بجلیګر صاحب یادګار اشعار دي او هغه تاسو د مخکې ملګرو شعري کوي او هغه تاسو وګورئ. زړه مې سوری ویني تېر ساسي د بېلتان کچکول ته لاندې ګرځومه ځمکې کلنګ دې زوراور دی ځوانان خوندي کړې رالېږې تش پالنګون. دومره ماته پته لګي مولانا بجلیګر صاحب ملګری بیمار شوی او مولانا بجلیګر صاحب تپوس له ورغلی و، نو یادګار اشعار مولانا بجلیګر صاحب ته ویلي و، نو هغه مخکې راځئ تاسو دا واورئ. ځمکې لږ حل به راته وایې چې تا لاندې خلک څه ګزران کوینه خدای دې زما په غېږ کې مړ کا چې تسلګۍ کې د دې وښې پاکومه یو ځلې تور لحد ته راشه کفن مې زوړ شو چینجي خوله راچوي واړوه خمارې زه دې رسا د زړه په سر ویشتلی یم دا ستا به یاد موقع هېره زه چې قدم په قدم ځم تا یادومه زړه مې سوری ویني تېر ساسي د بېلتان کچکول ته لاندې ګرځومه ځمکې کلنګ دې زوراور ځوانان خوندي کړې رالېږې تش پالنګون. تاسو دا شعرونه واورېدل، نو مولانا بجلیګر صاحب ملګري، نو نن سبا چې محفل راغونډ شي شوې شونډې به یې دی، نو د دې په غټه ګناه ده، خو پخوا به شعرونه ویل هغه کې ولې غټ عبرت پروت و، نو موږ تاسو او نن سبا څنګه شعرونه خلک وایي. نو د ویډیو کتل ډېره مهرباني زموږ چینل سبسکرایب لایک وسلام.